الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پورې خبره رسیدلې و چې منصور بادشاہ کله مړ کېدو، دو زمانې ځان وروسته پرې خودل چې یو لویلې مهدي او بل هادي. مهدي چې کله مونږ ویلې ولې عهد شو، د علم سره ډېر انتهایی زیات مینه او شوق یو دو زمانې و چې هغه یو عالم له ورولېږل، شریک ابن عبد الله القاضي. دا بچی ډېر بس تکبرانه متکبرانه اندازه کې جدا کېناستو، دیوال له ډډه وواله او د شیخ له ویلې چې هغه پلانې حدیث څنګه دی، هغه التفات ورته ونه کړي. به ورنه مطالبه وکړه چې هغه پلانې حدیث څنګه دی، هغه هیڅ التفات ونه وي. درې کرته ورته ویلې چې زه ګوره د بادشاہ بچی موتما دومره سپک غني. شریک ابن عبد الله القاضي ورته ویلې چې دا علم د شي کې کېدم چې هغه ځای کېږي، ستاغونی سړي سره کې خود له شي دا خنه د بنسبت سره دی له جزایي شي زید شي خو لګین تعالی نه درکو. هغه پوه چې لکه ما به ادبي کړی د هیڅ ځان برابر کی. د استاد طالب د دوړو مابین کې شریک ادب مخکې درس کې د ټول تفصیلی ذکر شول. یو ورځ یو بدعتي مولا خپل راغی چې دی بولنه کې دا مرزه د حکمرانانو خپل چې کله ورشي نو د رسول الله احادیث خرابوي او د ځان خبره په دین کې وردن نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبقه مسابقه نشته مگر بدري شيونه کې اسونه زغلول او کان زغلول او غشي وشتل. یو سړی چې د بدی کې ځان لا شرط مقررم کې ان شاء الله سم ممانعت نشته. د بعض روایتونو دا معلومیږي نو دی مولا ورته ویلې وی رسول الله یو بل خبرم کړی دا چې مسابقه نشته مگر په کفتر بازی کې، ځکه دا په کفتر یې ساتلې. وکله چې د مجلس جدا شو د ورسره ورته وکړه د سټ لا خلکو له ویلې وی قسم په الله چې دې سړي دا سټ د دروژن سړي دی. یو لزر درهم ورکړه، خلکو ورته ویل چې دا دومره خطرناک وران سړي نو به د پیسې دی ولې ورکړي. وې د دیو جن مې ورکړي چې اوس موږ څه بیزتی نور ونی کی او څه غلطي خبري نور ونی کی د دنا د ځام بچکول په خاطر موږ دا کار وکړو. په کدا چې دا مړ شو د ورسته د مهدی نه بل زوی د غرغه هادي. د دیو جن ابن جوزی سے فرمایي چې اکثر د بادشاہانو عمرونه ډیر کمی، یو څو وخت د پرې یې سې په سره تور مړ شي وشتلې شو، یو کله کله دا ډیر کمی دي بادشاہان چې خپل مړ شي کم. هادي راغی دغه په باره کې د پلان د توصیه کړي و چې تاسو نوري سبب ګوره هارون رشید له بچي ورنقل کیږي، نو د کوشش دا کو چې د خپل بچی له وصیت وکړي. قیصران دغه زنانه و درې بادشاہ نو هغه ایسه د خپل بچی له زهر ورکړو په عقبانه هغه ختم کی. دوی موجه موږ وېد شه دا چې دا زنانه ډیره مشر زنانه ونه د بازي وزیرانو خلک براتلره دي سره ملاقاتونه کول چې بادشاہي په کومه طریقه باندې موږ روانو کو دی هدي ورته ویلې چې ګوره موري ته زنانه په کاردا چې په کور کې کینې چرته سرخش ترې کنا چوي کې د قران مصحف شته کنيشته چې تلاوت وکي تسبیح شته کنيشته د خلکو سره مجلس کې ناس دی. حق خبره چې هر چا لوي تر خلګي هیڅ هغه ورته زهر ورکړو په دې نتیجه کې صدا مړ کی. په کدا شکل دا مرشد نور سهار رشید راغی، هغه چې راغی نه یو خډیر غیرتی بادشاہ زکه ټول عمر دغه په سنگر کې تر شو د قشن حجونه به کول. د حج په وخت کې شاعرانو به ویلي چې دا یا سنگر کې ګوره او یا مینا کې دې دوه ځینو کې د ملاقات کیږي. د مسلمانانو یو قیدی زنانه واغه په زندان کې پرته و نو د خطر ولګو چې ته هارون رشید خپل د عيش او عشره ژوندون کا او ما سره د اسلام دشمنان هغه کارونه کوي چې دغه ویل بالکل ګراندې مونږه وېدا چې کله د خطول سنو ویل یا ربایک ستاره خدمت د لپاره زه تیار یم. کسانه واخصو د خلکو مقابله وکړه په خدا چې اق اسیره زنانه را خلاص کړه. معتصم بالله بارک دا مسله ذکر شو چې یو نصرانی زنانه و هغه ورته خطر ولګو چې ته خو اگر که مسلمان او زه اگر که نصرانی مخ لیکن زما دفاع ته وکړه مقابله وکړه غیر اخلاص کړه. او د نکفور واقع قسم غو ذکر کړه په دې طریقه باندې چې د دې بادشاہ د خوانه خط لراغه ودا دروم د بادشاہ د خوانه راغله د هارون رشید لا بوخا رینی بنامه یو زنانه واقع تر ټیکسونه درکول جزیه درکول منګ نن د اغه ولا نه بلکې موږ د مقابله ولا خلک بل کار کوا. ودا ډېر انتهایی څو غوسه شو فوج به روان کې مجاهدین د دشمن مقابله وکړه تر دې پورې چې بیرته د لقانې کړ چې ول تاسو مونږه امغه جزیه او ټیکسونه بدر کو خو اوس مو پرې دی.
زمانه د امام مالک رحمت الله علیه سره کینه ول ورته ویل چې ته د علم زکوا او کستا خو کینو زب اساسي قانون ټول بیانه هم دغه موتا وګرځم چې بده کې کومه فیصله ده بده باندې بخله فیصله کوي امام مالک سره عجیب شړیو وی ویل ته خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کې دا مسله ده چې احناف شوافی مالکین دا ټول په غره جمع کیږي ذکر هغه بنیادی قانون په قران او سنت د شنه چې وسړی ځان لوي ز امیر المؤمنین مو فیصله دی یا په فقه شافعي کې او یا په فقه حنفي کې او یا په فقه مالکي ځکه دا خو به امیر د مغ خپل ډلې شو امیر المؤمنین دا معنی د ټول مسلمانانو مشر زمو ته په چا باندې تحمیلو دا خو زما رائے ده دغه بعض حدیث مالک لري او بعض امریکای دي بلکې مسلمان امیر او خلیفہ هغه فیصله په قران او سنت باندې کوي چې ټول اهل سنت والجماعت د دې لاندې ګیر دي او دې عادل خبره وکړه تر دې پورې چې کله عبد الله ابن مبارک مړ شو دي هارون رشید خلکو له ویل تاسو زما تعزیه وکړي ځکه تاسو ما د مل بادشاہ او د شو لکه زمونږ خپل چې وجل شو حقیقت د شمس محدثو خلک به ورته تعزیه ورته کوله او یو ورځ ودار سره راغی د عراق په طرف باندې نو په دې بازار کې دومره جوش او خروش چې عبد الله ابن مبارک عالم راځي د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې علم په نسبت سره مال الله په یو سل دویش طریقو باندې بهتر دی هغه به مستقل لیکل کړي د ټول بازار کې شور شغب شروع شو چې داغه انتظار کوي چې څوک را روان دي څوک نو زبیدی بر د دې اشدار نو وخته چې ګوري عبد الله ابن مبارک روان دي د علماء دغه استقبالی کې طلباو نه کان خلق نو هارون رشید له ویلې چې تم ځان له بادشاہ وي اصلي بادشاہ دار وي بالکل علماء د خلکو په ژوند باندې حکومتونه کوي موږ په ظاهر کوو او دا دواړه وی ضروری دي د دې زنانه زبیدی هغه خوب ولیدو د خبره ورته وکړه چې دا ټول رعیت راځي او ما سره زنا کوي محمد ابن سیرین ورته ویلې وته به د شوکار کې چې د ټولو خلکو له پیدا ورسیږي مکه او چې د فرات نه هرتر کې به د حجاز منو د عراق فات په علاقه باندې ووته اوسم دغه وڅ اثرات وغیرہ شته جړیدونکو بادشاہ د هارون رشید او د محمد رسول الله د سنت څخه متبع ابو معاویه الضریر فرمایي چې د امام بخاری رحمت الله علیه راوی دی دغه د کتاب وی ورځ مرتدقه حدیث ویلي چې آدم علی السلام او د موسی علی السلام مناظره شو په باب د تقدیر کې دا با حدیث محدثینو راوړی دی وی دې مجلس کې وسړی نه شو وی دې دوړو مناظره کوم ځای کې وکړه وی هارون رشید دومره انتهایی څه غوسه شو وی ویل دا خو زنديق دی تاسو تور او د قشان دسترخوان راوړل چې دا سره ته قلم کوم په حدیث باندې څخه کې دونکو سړی او پکار دا چې انسان په هم څه خپم شي ځکه د زمونږ دین دی او چې کله انسان په خپنه شي کې دی چې د الله د عذاب لایق هم دا وګرځي دا به تاسو نشکیږي د علماء نه ډېر متاثر کېدو یو ورځ مجلس کې خيوب مطالبه کړي سمات په نامه باندې عالم سره خوا کې ناس وکړه او بنوي نو تاسو پیدا کولې په څومره بادشاہي باندې وي په نسب بادشاہي وکړه او به ته چرته وښ کې وسره تشې میته بندې شنه به به څومره بادشاہي ورکه چې هغه علاج دغه وشي به پورا وې دا څنګه بادشاہي د چې سړې د نیم ګلاس اوبو د پاره ورکي او د نیم د تشې میته د خلاصون د پاره ورکي په دې باندې اعتماد پکار دی سخت دي خبره نه متاثر شي سړې به دې باندې بالکل دوکنيش یو عالم ورته خپل راغی د شي ورته ویلې وی قسم په الله هغه سړی به تعالی ډیر محترم چې هغه تیری په نسبت سره هغه چاله چې هغه تعالی د امن خبرې کوي معنی الله دې قیامت دې حساب کتاب دې پر سورات دې حشر دې یره پکار ده دا کوم انسان چې دا خبره کوي چې الله غفور رحیم دې او بیغمه ګرځي ګناهونه کوي دا ګوره خطرناکه مسله ده وې دې خبرې په څه عجیب تاثیر وکي حاصل ده چې د هارون رشید حکومت د خلکو له شی لکه د واده اولنی وختونه عرائس اې د دوه نه یو چې وجبیدا او دغه امین پیدا شو به مدوی لري چې د وین چې مامون پیدا شو د امین د مامون ډیر وکړو په نسبت سره امین الله ادبناکو زبیدی وشکو ګلم وکړه چې زمانه دې بچی سره دومره مين نه کوي سره دې نه چې د اصلي کجه بچی دی او د بل چې د وین چې بچی دی د کې کمال در ادب دی به کې راشه امتحان یو کې مسواک ورته ښکارا کې امین لویدا شي شه دی ودا سواک او مسواک ویدی جمع شه دی مساویک حقیقت دې چې مساویک جمع راځي خو مساویک عربي دا منستا بده دی وزت لارش مامون چرغه بچو دا چې شه دی ودا سواک او مسواک ویدی جمع شه دی وزت محاسنک اهل علم په دې باندې پويږي وستا د بدوی شکم زد معنا د نیکي کوم زد مساوي کو ودا کې دا کمال دی خو د کجې زور پیدا راغی چې امین است امیر کې دغه په وخت کې عایشه نه وغیرہ دا شروع شو په خدا چې مامون په غبن بریدو کې واقعي او جن خپل حکمران شو اول شی شو دغه نورسه معتزلی شو او ډېر خطرناک عقیده په امت کې دوی راخورې کړي کله به د شوري د الله سپاشتو کله به ویل جنشتا کله به د قران مخلوق دی او کله به دا خبره ذکر کوله صحابه له کنځري کولی او کله به د انسانانو کې د شو عقیده عجیب پیدا شولې چې انسان کله ګناو کې نه جنتی دی او نه جهنمی دی او همیشه به د جهنم کې وشيږي نه مسلمان دی او نه کافر دی او دا مسله د هارون رشید په وخت کې مو
د بشر په نامه باندې شړې ونی وی چې کله هغه وجل وی ویل چې ما څلور سره احادیث د ځان جوړ کړی دی د محمد رسول الله په حدیث کې مخالف کړی دی پرې چې ځاغ لري کوم بده غنه می قتل کا نو هارون ورته ویلې وېزما سره بدیږي کې عبد الله ابن مبارک دی او دقشن ابو اسحاق الفزاري دی ودا بدقشن د احادیث نه جوړ کې لکه څنګه چې سړې یا زنانه دا وړو غلبلې بوري په یو طرف باندې پاتې شي وسیم الفبل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه بن مامون مبارک دا خبره کوله وې دغه ګناه دله بس شي د یونان فلسفه عربي له راوړه ولا او خلک په ګډ وډ کړو او د خپل والي له اسحاق ابن ابراهيم لا چې د خلکو له اعلان وکړي اعلان حاصل دی چې ګوره اومنه قران مخلوق دی او که څوک نه مني اقا علماء باندې درسونه بن کوي او که څوک نه مني اقا علماء نه تنخواګانی والے په خابه اسلامي خلافت ورکولې او قدم نه ایستغه قیدین کې وای وشل چې بده کې څومره هم پاتې شو یحیی ابن معین دی او دغه سره ابو عبیده القواريري په نامه باندې سجاده په نامه باندې احمد ابن نصر په نامه باندې محمد ابن سعد په نامه باندې محمد ابن نوح په نامه باندې احمد ابن حنبل نعیم په نامه باندې ابو يعقوب په کدا وشو مامون لاړو د غزا په طرف باندې د روم خو لاړو ویل چې د دشمن سره جنگ کومه او اسحاق ابن ابراهيم له ویل چې د څلور اعلانونه مليون لوکا بلکې بغداد ټولو کې د بغداد والیو یو ورته شي وایا چې قران مخلوق ومني کمن دا غلط عقیده دي انسانانو چې دا کلام نفسي او دا کلام لفظي موږ دغه قران چې موږ مخې له خود راشي دا چا خبرې دي د پاک الله خبرې دي الحمدلله چې عوام په دې مسایلو باندې پويږي نه ځکه دا ګډ وډه عقیده په خلکو کې را دننه شوی دا چې د الله ځان له بل خبره دا د جبريل به الفاظ تعبیر کړی دي دا عقیده وسم په بعض انسانانو کې دي خو لیکن دا غلط دي فاسد دي خراب عقیده د دې الحمدلله نه ولي تر دې و الناس پورې دا کوم قران چې دی دغه قران د الله د خوانه موږ له لګل شوی دی او دا د الله کتاب دی دا بس موږ شو عقیده په دې باندې توجه زم کده نه منوي په دې علماء باندې درسونه بن کو په عالمان چې درس بن شي دا غلي تکلیف دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي لکه به نه ما شکل د امور را بارش وې کبه مونږ منلو ایسه په خلکو باندې تنخواګانې باندې کوي او اخر ورته چې تاسو به ګوره زندانن کېږي به موجنم اسحاق ابن ابراهيم چې راغی د اعلانونه وکړه مليان راځه مکړه ډېر خلک ته په تایید کې ودرته خو باسي مليان نه نو احمد ابن نصر یو عالم دی راونی وې د ټول محضر مخې را وسو دا د الله کلام دی کنه دغه دا د الله کلام دی تورې په سر واخص چې د سره کې اول اقځه کې سر وغورځو توم رسول مې وکی یو دم په نور خلکو باندې روب راغی یحیی ابن معین متقیو وکړه ابو عبید القواريري مکړه سجاده مکړه د درې وړو مليانو د شی ویلې دا کوم خبره چې امیر کوي خلیفہ کې همدا قسم مطلب دی لیکن په دې کې نعیم ابو يعقوب چې د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی او احمد ابن حنبل دی مليانو ویل چې موږ ډیره تیار نه یو محمد ابن سعد نوح دی په کدا چې اسحاق ابن ابراهيم راوسه د خپل کور د خیدین کړه مناظره سره شروع شو لیکن د احمد ابن حنبل سره چې مناظره کول الله واجب علم غل ور کړو امام اهل سنت والجماعه و نور عیسی د اسحاق ابراهيم په هغه باندې شروع وکړه دومره سخت زدن ور کړو او دومره سخت احمد ابن حنبل اوالو چې هغه بهوشش وشکل بهوشش په کوټه کې واچو احمد سے په خپل فرمایي په مرور د زمانه باندې وي رب العالمین زما په بدن کې طاقت پیدا کړي لاس مې د خوځو چې په خدا وشو الله مې په لوټه باندې لاس ور ولګاو وی هغه میرا واقصه او داس مو کې اگر کزه سخت والے مو وت کړي زولنې پرتی وي او په واجبہ کیفیت باندې او داس وکي رب العالمین له متوجي شم ان شاء الله دې فتنه موږ بچ ساته احمد ابن حنبل دی واجب امام دې موږ داسې انساجي وکړي چې کله تاسو باندې د مشکلات رااله د ظالم حکمرانانو په قبضه کې رااله دسګيري کړي نو تاسو به رب العالمین سره رابطه ټینګوي ځکه د حل ځای به چي دي ایواز رب العالمین ذکر دی الله رب العزت له اطاعت دغه بندګی ده او دې ته ویل شي د اولیاء او کرامت چې بده شو وخت کې ورته وب پیدا کول او دغه بر بدن کې ساعت برابرول او بعد دغه به او داس په کول کرامت اولیاء ګور دا مطلب نه دی ډیر انسانان کرامت اولیاء دی ویل شي چې د الله حق سبه دې بندل ورکی دا به موږ له بچی مرا کې او دا به اولاد مرا کې او موږ به رسولم کې کوي موږ به مالدار کې دا غلطه عقیده ده شیخ عبد القادر جیلانی په دې باندې رد کړي او ولی الله مخکې موږ ویل او هغه انسان چې د توحید او سنت عقیده وي شکل دې جوړ کړي چې سړی کله دا وګوري سړی له الله راځي اې دې سره رب العالمین د لپاره دوستانه او دښمنی کوي د الله رب العزت ذکر کوي الله رب العزت ځان نږدې کوي د فتنو رضیان ځان لري کوي او دغه سره الله رب العزت لا ځان نږدې کوي د خیر کارونه کې برخه اخلي د الله په دین باندې خفقيږي پیګه بده کې دا او احمد ابن حنبل په خپل فرمایي وې دي اسحاق ابن ابراهيم چې کله موږ دسګیر کړو په دې زندان کې د سره په دې خوا کې په دې والو کې
ابو يعقوب عمر شو شهید شو او نعیم چې هغه شهید شو په دیوالو کې د علما دوی شهیدان کړو وزید په یو جانب باندې کېنه ولم انډی کې او محمد بن نوح په بل جانب کې کېنه ولم وشي معمول لمن بوزي روم لا په دلار باندې تلو وشي یو ځل ورسېدم ودا محمد بن نوح باندې تبر علی مری شو نه جوړ شو دومره سخت مری شو چې هغه په دیوالو والو کې هغه بشاره نه وسه وته دا دین د شي تکلیف باندې واجبہ کیفیت باندې موږ تاسو لړاغلې وېما ور باندې جنازه وکړه پریشان په دې کیفیت باندې شم چې ما سره بوش کېږي څه دې ظالمانو موږ خلاص باندې ورلو وې د جابر ابن عامر په نامه باندې وسړیو مال دا خبره وکړه چې یا احمد ما ورته چې ايش تقول وې ګور کلک شه زکه ته قائد او رهبر ته عالم ته بس د ټول امت اقتدا کړی دا کچیرته ته پکې مړ شوي ان شاء الله ډایرکټ وته شهید او جنت لبځي او که ژوندې پاتې خلک مستابه ښه تشکیره کې جسمه د دین د یو مشر عالم هغه د اسلام په اړه ډېر انتهایی عزت تکلیف برداشت کړی دی او الله رب العزت اور باندې رحم وکړي وی چې کله دا خبره ما واوریده یو واجب کیفیت باندې اسما پر لکه استقامت او ثبات راغی سړی چې په دین د اسلام باندې کلکېږي د غیر لپاره څو کارونه ضروری پکار دي اول د قران سره تعلق ساته د انبیو په واقعیت کې سوچ کوا دریم شریعت په ځامن لازم کا څلورم د رب العالمین د دعاګانې غواړه پنځم ذکر د رب العالمین شپږم د خپل ځان له تربیت ورکا ووم د دعوت طریقه زده چې په کومه طریقه باندې وکم اتم صحیح طریقه ځان له انتخاب کا نه هم په دې صحیح طریقه باندې اعتماد کوا او لسم د هغه چا خپل ورزه چې هغه بدین باندې خپکیږي یو لسم هغه اسباب استعمالوي چې سړي باندې ثبات نصیب کیږي دولسم د شوی چې مستقبل د اسلام دی دیر لسم د باطل پر ها هو باندې دوکه کیږي چې يهود نصارا سره صغور پیشته نه دا به وخت پر ایسته بد الله ختم کی او څوار لسم د الله په انعاماتو کې دنیوي او اخروی کې سوچ کوا او پنځم دغه سره دعا غواړه چې کله دا 15 کورونه تاو کړو تعالی رب العالمین په دین د اسلام باندې ثبات درکړي احمد ابن حنبل فرمایي وماله یو سوچ را پرې وته کچرته دا سړی ته د والو لاندې کی او شهید دي چې عمر دي کې خو شهید بشو ډارک به جنت ته ځي هیڅ پروا نه و که په زندان کې چیرته وګورځي هغه ځکه قیدی وي پروا نه و خداوال ډېر خطرناک و دا چې کله انسان بده کې گیر راشي الله رب العزت موږ تاسو نه ظالمان کوي او نه مظلومانه هغه انسانانو نه پښتنه وکړي چې اسلام د لپاره غوي قیدین شوی دي چې په کوم طریقو باندې هغه تعذيب شوی دي په کومه طریقو باندې هغه ول شوی دي غاکونه د هغه نه وېستل شو نو کان د هغه نه وېستل شو قسم تکالیف اي خلکو ورکول کېږي احمد ابن حنبل فرمایي ودا سوچ ما سره پرې وته چې کېږي بچو و په دې وخت کې شړې ما فعال راغی ویل چې تاسو کې احمد ابن حنبل ما شاو وېزما یو وصیت و ما چې څه ته وایي وې ګوره خپنش او ځان کلکا وانه د خپل دریس نه دی زوی په غلا کې د خلکو نیولې متروسه خاني کړي نه مته خلا په دین کې راغلي دلته او کته چې مال وال را کوي و انما الصوت صوتان بلکې اول کې دغه دوه دوری دي چې باندې باندې اولې به د ور سره بدن د شمیږي غوندي شي هیڅ اثر در باندې نه کوي ته خو امام یو ته مشر سړی وکله چې دا خبره دې کښنه ما ورته رب العالمین په دې ځل کې نورم ثبات را وسو نورم کلک شو کله چې مسلمانان کمزوري دا هغه چا خپل مو ورته چې په ټوله دنیا د يهودو نصارا حکومتونه دي او د دوی د ملګرو حکومتونه دي اسلام نور ختم شو اسلام نور په دنیا کې څوک نه یادي او که څوک یادي د بر نه به مشتل کیږي ولاندې به زده کیږي او دا دی هغه بلکې دا هغه سړي خپل ورزه چې هغه مسلمان دي تر څو پورې تعالی د څه وسیله درکې چې بالکل هغه مراد دی اوچت کی ابن قیم شه فرمای وشکل د تاتار په وخت کې موږ شیخ الاسلام ابن تیمیه خپل راډیو هغه په زندان کې د شو کله سي فی القفص تب دا ګمان کوله کس مری چې پنجره کې باندې ومن به د ظلمونو دي ظالمانو تشریح کړی دومره تسلی به موږ لرا کړه چې راغلی به خپو او بوتونه خوشاله نه ډکه اې د شیخ خپل ورزه وکله چې دا مسله برابر شو دا خبره وشوه زړه مې برابر شو نو دی وخت کې سړی راغی ما خو وی ویلې چې ته خبر نه ما وینا و مامون رشید شو فرمان صادر کړی دی چې احمد ابن حنبل تاسو ونه شو ژوندې مال راولې مخکې دین چې تر څو پرې غز ما خو له نږدې شي وګورم دا سرونه والو زوما تاسو نه سر والو زو ختمې کوي وې دی وخت کې مې او د شو کې رب العالمین په منځ باندې ودر د مودر انتهایی پرېد من الله لوکو چې الله دې ظالم نه تما بچ دی واجب امتحان کې زو واقع دلیل په دې باندې چې په دې شو وخت کې سره باید رب العالمین له متوجي شي لکه څنګه خو به متوجي به ورسې غشيرونه ویلې چې لست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال الشرب ممزعي چې دوه رکعات موږ په دې شو وخت کې دار ګوره د خو به سنت دي چې موږ تاسو لپاره خو دلې دیغه الله سره رابطه ټینګول و ما رب العالمین لزام وروس پر فی کدا چې مامور من الله مرز را وسوتبه وې څه په ما غتبه کې مرش ا دین دا خبره معلومه شو چې د نیکانو انسانانو د خیرانو غرزان ساتي او به د مظلوم سړي د خیرانو ځان ساتي چې څنګه هغه دعا وکي
محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې د دعا او د الله په مابین کې بل رابطه نشه بلکې ډایرک رب العالمین لدا ورخیش وکله چې مامون مرشد په دې وخت کې اسم معتصم بالله دا امیر مقرر شو ودا چې کله امیر مقرر شو نظم بارک بیرته فرمان صادر کړي چې دا د هغه علاقې نه بیرته راولې بغداد لا ځکه دې کې دا امیر دی وېزي دروم په طرف باندې روان کړو مې بیرته دلته راوستم چې دې ځل کله راوستم اې دې خواله نو په زیاده دې باندې چې تر څو دې خواله زور نږدې کېږم چې ګورم عقب دې تیمولین دې خواله راغلي دي احمد ابن ابي داود دی او دقشن حارث المحاسبي دی او بشر دی باطل پرس خلک همیشه په دربارونو کې ګرځي راګرځي د نیک پرس د حق پرس عالم نه خمدار شغه به دي شي نه لړ کېږي د دې وجنه حق پرس عالم چاله ویل شي عدم الركون الى الدنيا شي دنیا سره دغه تعلق نه بلکې ټول مسله الله او رسول الله دې دا مطلب نه چې خجامه بناغو دی خو گاډي کې بنګر جو خو بنگله کې بنو شي نه د دنیا او د الله د رسول ټکر شکل راشي دا ترجیح الله رسول ورکی دنیا پری دی دویم دا معنا چې د قول او د وینا ما بین کې مخالفت نه یو خبره وکي چې لکه داخله خراب خلک دی په خوا کې شو ګدري کې هغه خراب دی بل ورځ ګوره ته هغه په دربار کې ته ولاړې غپا به کوي دا غسر په دی خوا کې ودري کې د قلب باطل پرس علامه ده پرون دی ولکه بس ویل ځانن په دې کې ته حرکت کوي دا کوم ځای کې ته ولاړې او دریم چې هغه خوراک او ساګ لري تمایل نه کوي دا خبره کې چې لکه دعوت وکي او جامع راوړ او پلان او دا هغه او څلورم چې هغه د بادشاہانو دربار نه ځان لري ساتي سید ابن مصیب فرمایي وې چې کوم عالم د دی والانو په دی خوا کې سولېږي را سولېږي وې د شي مولانا ځان ساته زکه دسته د دین غل دی پنځم دا معنی چې هغه په فتوا کې تادیونه کوي بلکې هغه به کې سوچ کوي دغه سره سره د یقین نکار اخلي دغه سره دغه په بدن باندې د خشوع اثرات معلومیږي الله رب العزت خلق دعوت رسول الله خلق دعوت ودا خلق التناسو وېزر شلړ کې نسم دې معتصم نه ویل چې را نږدې شه وې چې ځکه لور نږدې شم نو ما ورته ویل شي یا امیر المؤمنین اسلامي وکړه زما خبره ولا دې ځکه تاسو ګوره احمد ابن حنبل واجب امام دی بدعتي امام دی جانب مقابل کې امیر دی خلیفہ دی معتصم بالله او د قشم مامون دی چې ابو د عقیده ستې چې قرآن مخلوق دی نو په دې وخت کې ګوره د امام نزان موجوده کوي بیعت ماته او وجه دره چې ډېر لوی مصیبتونه باندې مسلمانانو مابین کې واقع شي یو بدلا ټینګړی نه چې بل شروع کوي خپل مابین کې بلوي اختلاف واقع شي دغه اختلاف احمد ابن حنبل موږ له دا طریقو خودله کله چا په عقیده کې بدعت او د په عمل کې بدعت بس هغه سره چې بیعت کړي تر مرګ پورې وځه هغه سره ودرېګا کدا ډلې ملي جوړې کې دلته دا ډله شو الته غامر شو دلته دامره دا بد شي فتنه منځ کې را واقع کې تر قیامت پورې به دا فتنه سونه شي خلاص شولې احمد ابن حنبل څومره وکړ سړی دی چې همدا قامر د سره خلکو بیعت کړي بس څنګه امام دی انده و محمد رسول الله فرمایي مؤمن سره چې قتل کېږي داغه لپاره درې اسباب دي یو سبب کې دا چې کله دا مرتد شي او زه مرتد نه یم دویم چې قتل وکي ما قتل نه دی کړی دریم چې کله دا شادي شوه او د زنا او شوما زنا نه دا کړی وی هغه ویل چې ما په دغه کې سمولین دي د سره مناظره وکړه احمد ابن ابي داود و غیره مخره کې و ما یې مناظره کوم و ما له چې قران مخلوق دي که غیر مخلوق یو دم د شو خبري یادي و ما ورته د الله د علم بارکه ته پوښتنه کوم چې دا حادث دی که غیر حادث ویول قران کې الله نه ویل چې جعلناهم دا قران ګرځولې د مخلوق کړم دي نو ما ورته چې قران کې الله دم ویل فجعلهم كعصف ماكول دا غي سره بس کوي هر ځکه خجال دا معنا نه ده وی چې دا مسله کله وشونه په دې وخت کې معتصم بالله مال ویل دا کوم عقیده زمرم دغه خپل کا وی ما دا نشم کولې تر څو پر چې د قران او سنت د مال دلیل رانوړي زقتن صاحب سره روانه ګمله وی په کدا چې د پرېزله کې لږ ځای نرمایش راغی دی ورته ویلې مو د معتصم قسم په الله دې جل من راوسته خو په کدا چې مامون امر کړي څه کوي راوستلی وی دی وخت کې د احمد ابن ابي داود ورته ویل کدا سړی ته معاف کی نو خلک بده شي و چې احمد ابن حنبل ګوره په دوه خلیفګانو باندې غالب شو ام په مامون باندې غالب شو ام د قشم په معتصم باندې غالب شو د ملګری پیدا شو لوی اختلاف پیدا شي یخه وی به د درو او کوته کولاندې واچو تر دې پورې چې دا دوره به کله ورنه چې کوله د اری دوری چې دوسر به هغه جامد احمد ابن حنبل شیدله دومره دوری د اوالو لا تحزن کې لیکلي وي د سیمو چې داخله ما په تایید کړي بلکې و چې هغه په ما باندې اعتماد دي شیخ الاسلام ابن تیمیه او د قشن احمد ابن حنبل د درس نه جکړه او د دې درو کوته کولاندې واچل وی چې به سر ونه خوځولو وی چې کله دا مسله شونه دا والي تر دې پورې دومره سختي اوالو چې په ار دوره باندې د جامع او کمیس وش کېده تر دې پورې شنو پرتګال خلاصېدلو او به د انسانانو خو خلک غوړ چې د خلکو عزت ختم کی وی په دې وخت کې احمد ابن حنبل رب العالمین له متوجه شو شنډي او خوځولې به ورسره ورچا پښتنم کړي و چې تا دې وخت څو ویلې و ما الله رب العزت ویل چې الله ستاره دین په خاطر باندې زرا غلې مو داخله کوسما به عزت کوي اسما عزت اخلي تاسو ما پرده ګوره په دې کې وساته
و اقصر ویل ولنګ چې کوم خطا شوی رب العالمین هغه په خپل قدرت کامله سره راپورته کوي د نامه سره ورته خبر ګوتړل شي الله به دومره غیرتی ذات هم دی ودا می ویلې په دې وخت کې ویل اوالو دومره سختي اوالو چې بهوش شو ده عبد الله سے فرمایي ودا د شپې 300 رکعات منځ کو او په ولاړ باندې په ولاړ خو چې د دشمنانو ظالمانو اوالو تقریبا 9 رکعات راغې په ناس باندې به منځ کو 213 کې دا قیدی کې هجری سنه کې وې چې کله 213 کې دا قیدی کې سختي اوالو د رمضان په میاشت کې اته ورځې وې په کوټه کې اچولې او خوراک وسه کې به بند کړو اته ورځې دا چې په خپل باندې دي خلکو د دین په څن تکلیف باندې مونږ راځولې منګو تاسو پیدا شو په دې خو کې راته ځان وکړې نو بس به موږ دا چې دین لمږ ډیره غټه قرباني ورکړه وجه دار چې نوافل مو کړو موږ نه خپل پکې وتا دي خلکو سم تعذيب کړي تو ورځي تعذيب خړلې دي خوراک وسه کې به بند وې تو ورځو ورشه چې کله دار وېسو ماره پر چې په حال هوښ ما یو دسترخوان برابر کړو پاګې باندې قسمه قسم تو عامونه و مال یو چې دا اخره ما وې زدا نخره ودا ولي وما دا کې دې چې د امیر تیر کړی او دا ظالم بادشاہ له اسنه چې بده کې مظلوم حق نه راغلی جبل سړی هغه په صورت حال جوړو چې پکې تراړو اوس مو خوراک وکړو وی خلک ورته ویل چې بده کې دا کومه ترکاری تیار شوی دا خوراک تیار شوی دا اسحاق ابن حنبل ستا کاکا را وړی وی ما اسما کاکم د حکومتي چارواکي رضام نه خورم اغلم کې دې چې کوم مظلوم مال راغلی وی بده کې درس عملګر راجمه شو او پیسې راجمه کړي په دې وخت کې در پاره درو جماعت دا بندوبست برابر کې وی اوس خو خرڅه دا ستاره ملګرو مال دی او حلال مال دی ویغله راوړاندې شو تقریبا 28 میاشتې دي ظالمانو دا وساتلو اول او روز راوال تر دې پورې چې په دې کې به شي شوم دی خو په دې وخت کې دا معتصم مرش واثق بالله دل تراغه واثق بالله سره لږ نرمي کوله نرمي په دې مناسبت باندې یو عالم دا غسر مخامخ شو ورته ویل چې واثق هو کې رسمه خبره لوي څه وایي ته ودغه امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل روزانه تاسو راني ولې د دوری ور باندې لوسه دا خډيرو مخوري سړی دی او قسم په الله دا چې په کومه خبره باندې ولاړ دی دا حق خبره ده چې قران مخلوق دی دا د الله کلام دی نرمي وسره وکا ویغه ورسره خبر را نرمه کړه وی ویل چې شهید د اسمه خانه ما یو ملګری ورته ویل دی واثق بالله چې شانه تاسو کوم موت دی یو خاندان خلکو د محمد رسول الله بچینی دغه خاندان بچینو عباسیانو او علویانو دا د قران دا مسله چې داخل کول منظر غورځولې دا چې دا مخلوق او غیر مخلوق دا دومره مهمه خبره چې دا مخلوق دی نو محمد رسول الله موږ له دا تشریح کړی وي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ویلین درته تاسو ولې دومره دا شعر باندې تعذيب کی بس وې موږ د خوانه د سره نرمي وې نرمي وسره شروع کړ تر دې پورې دا چې دا واثق بالله امر شو متوکل المتوکل علی الله پکې راغی خلیفہ شو ګوره د دې امام احمد بن حنبل په وخت کې مامون امر شو معتصم بالله مرشو واثق بالله مرشو المتوکل علی الله ودار راغی هغه فرمان صادر کی او د شی ویل دا ډیر متبع سنت سره و چې امام اهل السنه والجماعت احمد بن حنبل نن د زندان نه خوشی شو ده د ازادي ملو کړې شو او کومه خبره کومه عقیده چې د امت مسلمانه پیش کړې دم د قسمه ما عقیده نو ټول خلکو له دا په کار د شم دا عقیده وساتي الله رب عزت کله انقلابات د شي اړي خلک تکلیف شړي لور کوي هغه څنګه چې دا قران د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی وې په دې وخت کې دا مسله شو احمد ابن حنبل خوش شو په کدا چې لاړو کورلا لیکن دی بدعتي مليانو پس بیره پورونه نشر کړ روز عربي دی ولی راپور راوړو دی خلیفہ المتوکل علی الله لا وې دی احمد ابن حنبل خوستا په خلاف باندې تحریک شروع کړي دي شنی ځوانان پیدا کړي دی وګړي چې دا تخته د حکومت منګوړو او خپل حکومت منګ راوړي بل دا بدعتي او دا پلانې دی او دا دی هغه هم د سره وی او په کدا چې پولیس او استاد هغه برابر کړ او د امام اهل السنه والجماعت احمد بن حنبل رحمه الله په قرباني معاصره وکړو سړی گیر کې وچ کله گیر کې نو هیڅ کوم پاګه کې نو صرف دا و زمانه ولوريانه وی خځوا او کتابونه او کاغذونه نور څه پکې نه و نو سره دا مخالفین دلته راغلي دا کوم چې د خلکو راپور پیش کړي دي ځکه به د تل امیشم د خرابورونه حکومتونه لور کوي چې دا ګوره خطرناک خلک راغلي دي او دا په دې ملک جهاد بوله په بل ملک جهاد نه بوله او دوی ګوره د پلارو نکته طریقه پر خودل او دوی دا مسلک پر خودل دی او دا د انګريزانو ایجنټانو په خپل د انګريزي ایجنټ په خپل ایده الله پر قیامت کې دا واغ سره په خوا کې راوچي ان شاء الله ودا مسله دی کوله وشکله بیرته احمد بن حنبل تحقیق وشو سړی پاک وختونه متوکل علی الله خلکو ویل چې هغه خو بری دي اسی دي خلکو غلط راپور موږ له پیش کړو لزر درهم راولېګل ودا امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل ور کوي وجدار چې زموږ د خونه ور باندې ظلم وش احمد بن حنبل ورته زغدا پیسې نه قبلو وینه دا پیسې به تاخله وینه قبلو اصرار د دوی اصرار دغه خو په کدا ورته وی چې نه قبلو ملګر ورته وی چې وسه والا ځکه دا خلیفہ المتوکل الله دا به خپکیږي لوی جنجالونه مصیبتونه به نور راځي خزي به سید کې دی
پیسې شکل کې خو دې زمانو لې ویلې چې دا پیسې چوري تاسو وشماري ویل زره درهم وې بچو تر مازیګر پورې ورو په پرېند دا ټول پرې مشکلانو طلباو نه کارو خلکو باندې خرج کړي یو لور کوا بل ورکوا چا چې ضرورتونه و چې مازیګر کې دوه اغله زره درهم ټول ختم کړه دومره عجیب سړی وي وجه دار چې دا حکومت مال دی اسنه دی حکومت په چا باندې ظلم کړي او د مظلوم حق کې مال اړه کړي شي دا دوه ځامني صالح او د قشان اسحاق د حکومت کې ور داخل شو دوی ویل ورته چې بچیانو تاسو په حکومت کې اوسئ کې تاسو خپل خوراک او اسحاق جدا کوم هغه ورته ګوره محمد رسول الله فرمایي ابو داود کې حدیث دی رسول الله فرمایي چې سړی تعلیمات درکې او ستاسو نظر الته بند نه دا ته اخلرت کوي مونږه اخلو زکه دا خو داخلك مونږ لراکې د حکومت والا ویشه رقم ته کار دې تاسو خپل کار دې زما خپل کجوري ستوان وغیرہ دا به ځان سره استعمالولو په هغه باندې خپل وخت له واجب امام کتاب الزهد د چې وګوري خلک به وګوري چې تاسو رقم سره دا مونږ څنګه خلک یو ورځ به د سنانه د خزا د ډوړې په خول د پر داغه انګور کور لورغ لاګر هغه خپل کډه جدا کړي و د خپل ټیم نو وختي وروته وې شکل وختي را د خځلې ورې چې څنګه وختي رااله او ډوړې زړه لا پخا کړه وستاغه بچی نه دی وې اسحاق و او صالح وې داغه کجی تنور ګرم کړي واغه ډوړې پخا کړه دغه نور سمته سما پخا کړه وې ښا کې دې شي حکومت به بچا باندې ظلم کړي او هغه پیسې به اسماعیل بچی صالح لور کړي په تنخوا کې او د په پاغي باندې لرګي راوړي او پاغه لرګو باندې تنور ګرم شوی دی وسه د خپل له پاغه باندې ګرمو مداس ما په خېټه کې به آرام پریوځي قطن دا ډوډۍ سره خورم عجیب انسان دې شله وسه تیار نه یم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه ده نږدې داخله به خوراک په شوب باندې کوي دا باندې پیژنې چې دا حلال ده که حرام صرف خوراک او خېټه لور غرزول وی ویل ودا کار زنه کوم بیرته وسیلتا ډوډۍ ورته پرې خدا نو په دې وخت کې دی بدعتي مولانو لکه احمد ابن ابي داود د په باره کې درې خبرې خورې کړې وی وکه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل چې دی خپل نوم احمد ابن محمد ابن حنبل ابو عبد الله دی لکه دا خبر علم الرجال کې استاد ډاکټر محمد مطر الرحزانی کړی دا ودا چې دی ګمران دی ګمرا کون کېم دی او کافرم دی بدعتونه مشه په حق پرسو باندې د الزامونه کوي ودا کافر دی او دا چې د ګمراهان دي دا ټول خلک گمراه کړه اې دوی خبره ما منئ احمد ابن حنبل ورته ویلي بچی سمو ته معلومات بر مر نرسته کی ته خو زما په باره کې گمراه وای گمراه کون کې وای کافر وای لیکن چې کله مړ شو بیا معلومات سمو ته د مر نرسته کیږي چې ستا په جنازه باندې ډېر خلک یو زما په جنازه باندې د چا کسان کم سره چې حق پرشي د مر نرسته به معلومات کیږي لکه سیدنا و امامنا شیخ عبد السلام رحمه الله چې په هر ولایت کې او په هر ملکونو کې پاغه باندې مختلفه جنازې وکړې شو دا دغه د حقانیت او دغه د حق طلبي او د حق پرستی علامه و الله رب العزت په رحم وکي و ماغه مسله و چې په دې وخت کې امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل وفات شو شکل دا وفات شو خلک ډېر انتهایی زیات خپه شو دوستان او دشمنان و المتوکل علی الله دی فوج لوي ویلي چې د جنازه په کوم میدان کې کوي تاسو دا سب بندي وکي او سپونه وشماري چې په دې باندې څومره سپونه دي څومره کسان راځي و چې کله خلکو جنازه وکړو حسابونه وکړو تقریبا 25 لک کسان د په جنازه کې حاضر وو الحمدلله د نیکانو خلکو معلومات به مرنه روسته کې 25 لک شل زره يهود نسوارا مجوس چې د جنازه ول د شتا سره کوم سم د خلک د اسمه کې نه روخ کېدل په دې کې حاضر دي او ملائکه به کې راځي کې شي ځکه فآمنوا جميعا و دې ټول يهود نسوارا او دغه مجوس ایمان په دې ذکر راوړل شل زره کسان هغه ایمان راوړو او په ټولو مسلمانانو کې اوچته جنازه چې هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل شوی دا چې 25 لک کسانو په دې کې برخه واخسته عجیب کیفیت وکړه چې دا مرش د مړ کېدل نمخ کې دا دشمنانو سخواله زورګي کول سپینګری و دا زورګي چې کول نو چا ورته ویلي درس ملګرو و چې ته دا زورګي کوي د قسم شکایت عن الله نه دی الله رب العزت پرې باندې خپنش اگر کدا حدیث نه بلکې دا تاسو خبره ده یو عالم وېده په دې وخت کې د خپل ژوندګیم بند کړل چې اسنه په دې من الله خپنشي ځکه یو قسم د شکایت عن الله دی او د شړې د عبادت خون په دې باندې ورکی مخکې یو درس کې موږ تاسو دا ویلو چې د انسان د عبادت خون په څه باندې برابرېږي خلکو له شکایت نه کوي خواهش پرستی به پرې دی محمد رسول الله به ارچانه محترم غړي دا باز خلک بالکل چې کله رسول الله حدیث راشي دی خو دی بل چا خبره راشي سم خلی اوس پراماتي چې څنګه جوابونه بوس پرې ځکه منکو رسول الله به ارچانه محترم غړي سر ما خام بده شوی چې الله مې رب دې زبدي راځي ما اسلام مې دین دې محمد مې رسول او نبی دې پر دې زنانه به نظر بندای حرام خوري به پرې دی اخلاص په ځان کې پیدا کی د توحید عقیده به ساتي د سنت عقیده به ساتي د تقدیر عقیده به ساتي د قیامت عقیده به ساتي نیکان ملګری به ځان له انتخابای
ذکر وکي او د رب العالمین د دشمنانو سره به دشمنی کوي وکله چې دا مړ شو الله رب العزت په رحم وکړي نو د حکومت خلکو ورته کفن راولېګو ځکه چې دومره خلک د جنازې له وسترازي وکله چې دا کفن ورته راولېګلو دغه سره څه خوشبوینه راولېګلې اته چې دا ورته کفن باندې وې نو ځامني ورته وی صالح دی وېزمن پلان ډېر عجیب پلانو قسم په الله وې د تاسو نه دومره لري ځان ساتو دا و چرته موږ مناسب غنو چې تاسو نه دا کفن موږ راوالو خوشبوینه او د خپل پلان لمن په دې کې کفن ورکو د قشن دا خوشبوینه ور باندې واچو هغه په ژوند کې تاسو نه نفرت کولو وڅ به کېږي باندې موږ په حلالو پیسو باندې خپل موږ کفن اخلو معمولی غني کفن راوړو په هغه کې تاو کې او هغه خوشبوینه ور باندې ووالي چې کومه زور ته خپل حلالو پیسو باندې اخسته به او دغه نور څه به د دفن کی او به مرته څنګه راوړي چې کله غسل ورکوي دا وګم د خپل کور نه دی بچنو راوي نستی وجه دا کومي څنګه چې موږ استری د حکومت پر تنخواګانو باندې موږ استری دي د لوري او کوینه او براوي چې راوړل ورته چې هغه په حلال پیسو باندې استری شوی او غسل ورته پاغه باندې ورکی دله خلق ویل امام اهل السنه والجماعه صديق اهل السنه والجماعه علي بن مديني محدث هغه فرمایي وکله چې محمد رسول الله مرش خلق د ارتداد په طرف باندې روانېدل ابو بکر صدیق د غرو باندې پټاګر کې ودی دا ټول خلک بیرته په اسلام کې را داخل کړل خو چې کله دا فتنه پیدا شولې چې قران مخلوق دی غیر مخلوق پټاګر باندې امام اهل سنت والجماعت ورته ودرېدلو احمد بن حنبل داخله په را داخل شو اېده په جنازه کې 25 لکه کسانو برخه واخستا او اق سړی چې هغه دا به والوما اېده سره به مناظره کولې ابن ابي داود هغه چې کله مر شو لس پولیس ور باندې ودرېدل زیاتم نه ما چرواکي ما کم دفترو ځکه چې دا مر شو ما کسان ور باندې ودرېد پته نه چې الله به دا معاف کړي کوي معاف کړي نه او حارث المحاسبي چې مر شو پاغه باندې وړه باندې ډلګي ودرېدا بشر چې کله مر شو پاغه باندې وړه باندې ډلګي ودرېدا او په دې باندې 25 لکه کسان ودرېدل جنازه کې نو د دې عباسیان ورسنه بادشاہ مستعصم بالله دارغه اې د په وخت کې واجب فتنه پیدا شو تاتارین روان چرشه په وخت فور ځکه ته شکو خو اجمالی نقشه ځان سره یاد ساتي پشپک سو ولس کې دا فتنه پیدا شو یو سلو د اشکال دی په دنیا باندې حکومت وکي او ډېر خطرناک خلک او د خلک پیدا شول چې بعض خلکو د شی ویلي دي چې قرآن او سنت د یاجوج ماجوج بارے کې تذکرہ کړي دا غم دغه انسانان دي لکه صدقه په جلال القرآن کې دا ویلي دي خو لیکن دا خبره غلطه او غیر مناسب ده بلکې یاجوج به ورسره زمانه کې درجه او ماجوج فتنه څنګه پیدا شو ورسره ان شاء الله به دا خبره هم ذکر کو چې د دې اولنې بادشاہ خاقان او ورسره په دوی کې بل بادشاہ غازان دا هغه غازان د اسلام د وجه نه به دا ټول خلک بیرته پر اسلام کې را داخل شو یو لوی بادشاہي وای دي چینایانو لکه اوس د يهودو نصارو حکومتونه چې په ټوله دنیا هغه لوی مشرک شو خاقان نومېدو و حکومتونه هغه لرل خپل هغه حکومتونه د سره بری تایید کې و وې په دې کې دا یو رئیس د دولت شو یا د حکم علاقې مسول شو هغه د چنګیز خان د ترور خاوندو ویغه د مرز په حال کې نو د چنګیز خان په نامه باندې سړی راغی د ترور خواله د ترور ورته ویل چې ما خاوند مړ کېږي ته د منصب له ودرېږي نه وی ولنه بالکل زه د له ودرېږم کشلو خان په نامه باندې شیخ الاسلام ابن کثیر لیکي هغه مشره خوا کې ودرېدو خطرناک خلک ودا ودا چې سره کله خوا کې ودرېدو او جګړه شروع کړه تر دې پوری چې دی خاقان سره چې دوی کوم د غټ مشر بادشاہ دی دا سره مقابله شروع کړه په کدا چې په ټول علاقه باندې دوی حکومتونه رااله دوی دا غټ سرونه و ګرد مخونه و او د قشن په اعتبار د اعلان بدن سره بدن نری و ډیر چالاک خلک و او دنیوي امور کې ډیر ماهر و دا مردار به دوی خړلې په یو زنانه باندې به دوی ډیر مختلف راجمه کېدل د مسلمانانو قتل دي چې غنل لکه چې موږ تاسو د خوراک وساک حلال ځل لګړو د څه به غنل چرسم تر دې پورې ابن کثیر دي چې دوی په وخت کې پیدا شو وی وجه دار چې د موږ شکوز موږ د دماغ وغیرہ دا برابرې او د مسلمانانو دا وجل کوا دا بعدين تقریبا ودا او کواغه یو قانون په دې کې جوړ کې الیاسق په نامه باندې د خپل بچو لپاره جوړ کې په قران او سنت باندې هم فیصله کیږي خو موږ په قانون باندې کیږي د قران او سنت په مقابل کې دی بل قانون انتخاب ابن کثیر لیکي د سوره مائده د روایت په تشریح کې د قشان د سوره ال عمران چې په دې کې د اسلام باندې قوانين د نکړي و د يهودیت او نصرانیت او باز رائے ده د په کې وردن نه کړی ابن کثیر پیرد وکي ابن قیم پیرد وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه ورمانه رد وکي چې کله د قران او سنت قانون موجود دی او بل تر باندې خلک بل قانون کې دي او هغه قانون دې سره پټکر کې وي او هغه باندې فیصله کوي دا ټول خلک په دې باندې کافر شو شیعاګانو سره ودرې دا باز خلک ځان له مسلمانانو ویل دا مشرب لري سب کې ودرېدل خو په کوي په دې کې دا وشوله چې آذربایجان ونیول او ارمنستان ونیول او تاجکستان ونیول او ترکستان ونیول په دې علاقې باندې رااله کال کې دنه ده خلکو له قسم حیرانته پرې وتا چې ذل-قرنین د علاقې په لاس کارو کې نیولې دي او د په یو کال کې ونیول دا خوري خطرناک خلک دي یو طرف وجل او بل طرف باندې وجل
به په واجبه طریقه باندې مسلمانانو خلیفہ له دوی ورتک او التبه دغه شهادت او په ټوله دنیا باندې به دوی ظلمونه کم ظلمونه څنګه وکړه دا به ان شاء الله روان چارشه پرز باندې به موږ تاسو تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین باری مجلل ان شاء الله د ملګرو ځان له وصول کړي د شیخ عبد السلام صاحب د جون وغیرہ د ټول حالات په کې ذکر کړی شوی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین